مثبت ژوند. درنه اوریدونکو ستړي مشئ، د مثبت ژوند یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. څه ډول د دندې پر مهال خپل سټرس مدیریت کړو؟ تاسو یوازې تاسو نه یاست چې د دندې پر مهال له سټرس سره لاس او ګریوان کیږئ. ډیر کله خلک په بیلابیلو برخو کې د سټرس، خفګان او اندېښنو سره مخ کیږي. د دندې پر مهال له سټرس سره مخ کېدل هغه ستونزه ده چې په یو وخت کې هم کار کوونکي او هم کار پنځوونکي ورسره په ټکر کې واقع کیږي، چې ستړیا، اضطراب، ویره، د سر درد او ځینې نورې روغتیایي ستونزې له ځانه سره لیږدوي. په دې خپرونه کې مو د هغه څه په اړه چې له مخې د دندې پر مهال د سټرس مدیریت کولی شئ معلومات چمتو کړي. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. لومړی حل لاره: پر ورځنیو چارو د لا غوره کنټرول درلودلو په موخه له ټاکلي وخته وړاندې خپلې دندې ته حاضر شئ. تل مو لاسي ساعت له معمول څخه شاوخوا 10 دقیقې وړاندې عیار کړئ. څو ورځنۍ چارې مو پر خپل وخت او پرته له هر ډول فشار او سټرسه ترسره کړئ. تل مو باید کوښښ دا وي څو 10 تر 15 دقیقو وړاندې له ټاکل شوي وخته له کور څخه بهر شئ. په دې سره به د آرامه اوسېدو په موخه کافي وخت په لاس کې لرئ او دا وړتیا به ولرئ څو په پوره حوصله د ورځې ټول کارونه ترسره کړئ. دویمه حل لاره: که مو کاري چاپیریال ګډوډ دی نو هرومرو یې په منظموالي لاس پورې کړئ. د کاري میز سر یا د کاري چاپیریال شاوخوا ته مو نظر واچوئ او دا ځان ته جوته کړئ چې آیا منظموالی یې ستاسو پر روحیه اغیز پرې باسي که نه. که مو کاري چاپیریال نامنظم وي نو هرومرو به د سټرس او فشار احساس کوئ. د خپل کاري وخت په اوږدو کې مو څو دقیقې د کاري چاپیریال یا کاري میز تنظیم ته ځانګړی کړئ او هر هغه څه چې اړتیا ورته نه لرئ له کاري ساحې څخه مو یې لرې کړئ. د اونۍ په اوږدو کې مو یو ځل هرومرو د خپل کاري چاپیریال او کاري میز پر پاکولو او منظموالي عادت کړئ. که دا کړنه په خپل کاري پلان کې ځای پر ځای کړئ نو ډاډه اوسئ خپل کاري چاپیریال به مو پاک ساتلی وي او له مخې به مو یې د دندې پر مهال له سټرس او فشار ځان ژغورلی وي. درېیمه حل لاره: تر هر څه د مخه مو تر ټولو اړینو پروژو ته لومړیتوب ورکړئ او د ترسره کېدو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلئ. د هغه کړنو لیست چې په راتلونکو ساعتونو، ورځو او اونیو کې د ترسره کولو هوډ لرئ تیار کړئ. یاد لیست مو د هغو پروژو او مسؤلیتونو پر بنسټ عیار کړئ چې ډیر اړین یا یې ترسره کول نسبتاً اړین نه دي. د دې پر ځای چې انرژي مو په یو وخت کې د څو کارونو د ترسره کولو په اړه په فکر کولو مصرف کړئ، غوره ده څو د اړینو کارونو او پروژو د لیست پر تنظیم یې ولګوئ. څلورمه حل لاره: له حده ډیرو پروژو او کړنو د ترسره کولو مسؤلیت په ځان مه منئ. د هغو پروژو او مسؤلیتونو لیست تیار کړئ چې په دې وروستیو کې په سرته رسولو مشغول یاست او مسؤلیت یې درسپارل شوی. له اندازې ډیر کار مه کوئ. کله پخوا کارونه درسپارل شوي او د ترسره کولو توان مو یې له لاسه ورکړی، په ډیر ادب سره اعلان وکړئ چې اوس مهال د دغه ټولو کارونو د ترسره کولو وړتیا او حوصله نه لرئ. کله مو چې د کړنو لیست، پلان او مهالویش جوړ کړ، په لږ وخت کې به د ډیرو کارونو د سرته رسولو وړتیا هم پیدا کړئ. پنځمه حل لاره: د یوې کاري ورځې په اوږدو کې څو ځلې خپل ځان ته د استراحت چانس برابر کړئ او استراحت وکړئ. د یوې کاري ورځې په اوږدو کې څو ځله خپل ځان ته دا مهلت برابر کړئ چې په مرسته یې له 5 تر 10 دقیقو پورې خپل ذهن آرام کړئ. قهوه وڅښئ او د لاس او پښو شخي مو له منځه یوسئ. له اندازې ډیر مو ځان څخه د کار تمه مه کوئ، بلکې د ذهن آرامتیا او هوساینې ته هم وخت ځانګړی کړئ څو د کار پر مهال مو سټرس او فشار د پرمختګ مخه ونه نیسي. که د سهار له 8 څخه تر 12 او د ماسپښین له 1 تر 5 بجو کار کوئ نو شدیده اړتیا ده څو د سهار پر 10 او د ماسپښین پر 3 له 10 تر 15 دقیقو وخت د ځان د آرامه او هوسا کولو په موخه ځانګړی کړئ. او شپږمه حل لاره: که تر فشار لاندې یاست نو غوره ده څو درسپارل شوي کارونه یو بل کس ته وسپارئ. همکارانو ته مو دا اجازه ورکړئ څو پوه شي چې ډیر کارونه دي څو باید سرته یې ورسوئ.
له ملګري یا همکاره مو په ډیر درنښت غوښتنه وکړئ څو ستاسو د یو شمېر کړنو د ترسره کولو مسؤلیت په غاړه واخلي او وکولی شئ چې پاتې کارونه مو په غوره توګه او پرته له هر ډول فشار او سټرېسه ترسره کړئ د بیلګې په ډول د دغه کار د ترسره کولو په موخه تاسو کولی شئ داسې ووایئ ډیر کارونه دي چې باید ترسره یې کړم ښایي ونه توانېږم دا ټول په یو وخت کې ترسره کړم آیا دا شونې ده کله چې زه د دغه کارونو په ترسره کولو بوخت یم ټلیفون ته ځواب تاسو ووایاست که مو په کاري چاپیریال کې د سټرېس پر کنټرول یا لږ تر لږه په راکمولو ونه توانېږئ نو هره ورځ یې کچه لوړیږي او بالاخره به کاري چاپیریال درته تر وروستۍ کچې ستړی کوونکی وي او د کار کړلو حوصله به مو له لاسه ورکړې وي که خدای مکړه د دندې پر مهال له داسې حالاتو سره مخ کیږئ چې سټرېس او فشار احساسوئ نو غوره ده ملګري همکاران او د کور غړي مو له جریان څخه باخبره کړئ تل په یاد ولرئ تاسو هم کولی شئ ټول هغه کارونه چې ورسره مینه لرئ ترسره یې کړئ خو که پر ځان دا باور ولرئ چې ترسره کولی یې شئ اوریدونکو د نن مثبت ژوند دا خپرونه مو تر همدې ځایه وه تر بیا و بلې خپرونې مو پاک څښتن مل د خدای په امان